السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة الفردوس نزلا. د جنت د تللو اسباب او جنت یو ستر نعمت دی، څنګه انسان ورته داخل شي. په دې دنیا کې اعمالو ته ضرورت دی، اخلاقو ته ضرورت دی، د حلال او د حرام ترمنځ تمیز ته ضرورت دی، د شرک او د کفر او منافقت او یهودیت او نصرانیت نه بځان جدا کې، ایمان والا بځان جوړه، الله او رسول په لار روانېږي به جنت ته ځي. یو حدیث کې راځي، حدیث د عمارین بن رویبه ظهور روایت ته دا وایي چې لن یلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یعنی الفجر والعصر. هغه څوک به ورته داخل نشي چې هغه د لمر ختونه مخکې وروسته مونځ کوي، د سهار او د مازدیګر. پنځه وخته مونځونه په جماعت سره کول دا ډېرې فایدې لري. د انسان په ژوند کې ډېر تغییر بدلون ورسره راځي. یو شپږ خبرې دي چې کله هغه انسان په ژوند کې راوړي، د انسان ژوند ورسره بدلیږي. یو په هغې کې پنځه وخته مونځ په جمع کول. څوک هم چې غواړي چې زما د ژوند بدل شي، خیرونه برکتونه دې راشي، دنیا او آخرت دې ښایسته شي، ګناهونه دې ختم شي، پنځه وخته مونځ په جمع کوه. اور هم دې الله بچ کوي، ستا په رزق کې برکتونه پیدا کیږي. د قرآن کریم په ډېرو آیتونو کې دا خبره شته چې د رب بندګي کوه، الله به رزق درکوي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق. دارنګه سورۃ قریش کې الله فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع. بلکې وایي چې وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. د الله بندګي کوه، رزق الله خپل درکوي، الله اسباب برابروي. بل روایت د بخاری مسلم دی، روایت د ابو موسی رضی الله عنه دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى البردين دخل الجنه. چا چې دوه د یخنۍ منځونه وکړل، الله به جنت ته داخل کړي. مخکې روایت کې مازدیګر او سهار مراد، دلته مازدیګر او سهار مراد دی. دا منځونه کوه، عبادات کوه. بل حدیث کې راځي، دا حدیث امام احمد په خپل مسند کې نقل کړی دی او امام منذری نقل کړی په ترغیب و ترهیب کې نقل کړی دی. من حافظ على الصلوات الخمس، چا چې د پنځو منځونو حفاظت وکړو، ركوعهن وسجودهن ووضوئهن ومواقيتهن، وعلم أنهن حق من الله دخل الجنة، أو قال وجبت له الجنة، أو قال حرم على النار. چا چې پنځه وخته منځونه وکړله، غیر رکوع ښایسته وکړله، سجده یې جوړه وکړله او داسې ورته وکړه په خپل اوقاتو کې منځونه وکړله، او دا په دې پوهېږي چې دا زه منځ کوم، دا د الله حق دی ما باندې، الله به جنت ته داخل کړي، اور باندې به الله حرام. د پنځه وخته منځونه کوه، خو رکوع ښایسته کوه، سجده ښایسته کوه. رکوع نه وروسته ملا برابروه، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. په کلاره یې کوه. ستا په ژوند کې به الله بدلون راوړي، ژوند کې به الله تحول ورسره راوړي، خو په کلاره د الله عبادت په عجله باندې وکوه. دارنګه بل حدیث هم دی، حدیث د عباده بن صامت رضی الله عنه دی، امام نسائی رحمه الله نقل کړی. خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنه، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء دخله الجنه. څوک چې پنځه وخته مونځ په جمع وکړي او دا داسې ادا کړي څنګه چې الله یې غواړي، زه یې نه کړي، د هغې نه د استخفاف په بنا به مونځ نه خرابوي.
وې د الله د عهد دی چې جنت ته به داخله چا چې په دې راتګونه کوي پنځه وخته مانځه باندې یا به الله عذاب ورته ورکوي او یا به د جنت په طرف باندې وړي په هغه شکل باندې چې کوم چې الله غواړي هغه راتګ مقرر مهم دی مون په ترتیب باندې وکړه زمون اکثرت اوامر رجلی منځونه کې هدا عادت په بنای کوي عادت دا سمع الله لمن حمد الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا عادت دی او منځ کې یو قول هو لو حد نور مخ کې نزي کوشش نه کوي مجاهده نه کوي بل حدیث دا ابي امامه رضی الله عنه دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت امام نسائی رحمه الله دوت نقل کړی دی شیخ البانی رحمه الله په صحیح الجامع کې نقل کړی دی څوک چې آیت کرسی ولولي د هر فرض مانځنه با دا فقط د او د جنت ترمن یو مرګ حایل بس چې مرشد د زیات جنت دی د هر فرض منځنه بعد د اسکار نقل دي په ټولو حدیث کلمه د دبر راغلي دبر او دبر ابن تیمیه سی ویل کیږي اخر الشیء ته اخر د شی ته دبر ویل کیږي د نبی رسول الله او د صحابه کرامو عمل دا دی چې د فرض منځنه بعد کې نستل او اسکار وکړي فرض منځنه بعد په حدیث کې ډیر زیات اسکار راغلي سبحان الله درې دیش کرتی الحمدلله درې دیش الله اکبر سرور دیش دا اسکار مراغلی ته کرسی مراغلی اخیری سورتونه مراغلی او به د سار او د ماخام کې اسکار مراغلی د فرض منځنه بعد خو آیت الکرسی ار وسره لوستل شي ډیر فضیلت لري چې کله ود کېږم دا سنت ده د ار فرض منځنه بعد هم سنت ده چې کله څوک د مې دی کوم سنت ده چا باندې جنیت اخلي کوم سنت ده د پیرانه ځان ساتي په دې کوم سنت ده فدی په زیات دي بدر روایت د نعمان بن سالم عن عمرو بن اوس عن عنبسه عن ابي سفيان عن ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت داوي سمعت رسول الله يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعه تطوعا غير فريضه الا بنى الله له بيتا في الجنه چاچو په شپه او ورځ کې 12 رکعات مونږ کې الله بوله جنت کې کور آباد کی د دنه معنا د 12 رکعات سنت ته کوم چې منځونه مخ کې ورسته کې ذات مراد ده په دې حدیث کې هغه چاته تنبیه چې سنت نه کوي فرض کې سنت نه کوي او په دې باره کې څنګه سستوب د غفلت د وجه الله بوله جنت کې کور جوړ کړي بنى الله له بيتا في الجنة أو بنى له بيتا في الجنة 4 قبل الظهر ماسبخين منزنا مخي سالور ركعة سنة اشتكنا وركعتين بعدها 2 ركعات منزنا بعد دي وركعتين بعد المغرب 2 ركعات مخامنا بعد دي وركعتين بعد العشاء 2 ركعات مخصن بعد دي وركعتين قبل الفجر قبل صلاة الفجر او 2 ركعات سر منزنا بعد دا ټول ریسا په دا 12 رکعات جوړ دا ټول سنت دي یعنی فرض منځنه غیر دي دا منځون دا مون په ډیر پابندۍ باندې کوا ام حبیبه سوي فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلی الله علیه وسلم ودا ما بین دي پریخي عن بسد نقل کړي د ام حبیبین عن بس سوي فما تركتهن منذ سمعت من ام حبیبه ما چې کړه د ام حبیبین دا حدیث اوریدل ما به دا 2 رکعات نه دي پریخي عمرو ابن اوس سوي ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسه ما چې کله عنبسه اوریدل ما نه دي پریخي او نعمان بن سالم څخه دا سوي ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن اوس ما چې کله دا د عمرو ابن اوس نه اوریدل دا ما نه دي پریخي ثمر مفیده او بهترین خبره په دې حدیث کې ذکر ده د ډېر عزت یادونه ډکه خبره ده دا رنګ بل روایت دی باره کې دی چې روایت ابن عباس دی دا وایي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د نبی صلی الله علیه وسلم نوریدلی دی عینان لا تمسهما النار عین بکت من خشیة الله وعین باتت تحرس فی سبیل الله دو سترګې چې دي دا به اور له نه ځي
دوه سترګې دا به ورته نه داخلېږي. عین بکت من خشیت الله، هغه سترګه چې د الله د ویرې نه ژاړي. وعین باتت تحرس فی سبیل الله، هغه سترګه چې هغه په جهاد کې ده، اول د څه کوي؟ حفاظت د پر څوکیداري کوي، د مجاهدینو سرحدات ساتي، د مجاهدینو حفاظت کوي، د هغوی څوکیدارۍ کې څه کوي؟ بس یې خلا ټول شپه مجاهد پیرا کوي. نو دا مجاهد به الله په اور باندې حراموي، دا به ورته نه داخلېږي، ورته به دا نه ځي. دی به فایده او خیر چې دی دا به دغه ورته رسېږي چې دا به ورته نه ځي. بل حدیث دی د ربيعه بن كعب الاسلمي رضي الله عنه روایت دی. دا وی كنت ابيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت اسالك مرافقه في الجنه. صحابه کرام ډېر اوچت فکر والا خلک وما نبی اسلام ته دغه د اودس لپاره اودس اوبه راوړل. ما ته سوال وکړه، ما ویل چې اسالک مرافقه فی الجنه، ستا ملګرتوب جنت کې غواړم. وغیر ذلك دنه غیر بل څه شي. قلت هو ذا امداك، قلت هو ذا. قال فعني على نفسك بكثرة السجود، بس اوږدې سجدې کوه، سجدې ډېرې کوه. دې کس دنیوي څه شی ونه غوښته، اخروي خبره یې غوښتله چې ستا ملتیا جنت کې غواړم. نو نبي رسول الله وویل چې سجدې ډېرې کوه. د دې دا مطلب نه چې درس و دروس کوه. قرآن کې الله وایي کنه الذي خلق الموت والحیاة ليبلوکم ایکم احسن عملا. الله غزاد ته چې تاسو مرګ پیدا کړی، ژوند پیدا کړی دی، دې دپاره چې کوم یو تاسو کې ښایسته عمل والا دی. الله په عمل کې اتقان او ښکلا خوښوي. اخلاص تابعداري د نبی صلی الله علیه وسلم دا په هر عبادت کې دا لازمه ده. دا لنډې لنډې خبرې د قدرمندو په دریوتونو موږ مختلف یو. هدف پکې دا ده چې دې سره د مؤمنو ورونو او خویندو اصلاح راشي.